د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په واده او په نکاح کې څه وه؟ یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه مختصر هغه دا ده په واده کې یو خو یې تیزي ورکړې ده چې نکاح وکړئ، بیا ښکاره یې کوئ، اعلان یې وکړئ، پای کې خوشحالۍ اظهار وکړئ، ولیمه وکړئ، خلک راوغواړئ، د زنانه سره بیا په ښایسته طریقې سره ژوند تیر کړئ. دا یعنی لنډه خبره وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې، خو که تفصیل له راشو څه نه څه تفصیل به وکړو چې خبره واضحه شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته چې وګورئ په ودونو کې او په نکاحونو کې، او ارمان چې موږ دې ته کتې زموږ ودونه او زموږ نکاحونه او زموږ خوشحالیانې به ډېرې اسانې شوي وي. دا چې هر سړی سر ټکوي چې زه نشم کولی کشر له واده او کشر وایي زه ځان له نشم کولی او خور نشو ودولی او لور نشو ودولی، نو هغه مسلې موږ ځان ته په خپله جوړې کړي دي. که چېرته موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار راونیو نو به هېڅ مشکل نشته، خو مسله ما ورته ځان ته په خپله جوړه کړې ده چې کله دا ټکی موږ راوستو په هر څه کې چې خلک به څه وایي. او دویم د ځان ښودنه چې یعنې خلک صفت وکړي چې یاره واده کې دوه میښې حلالې کړې وي او څلور غواګانې وي او لور له ورسره فریج هم راولېږو دی یې راولېږو دغه دي دا خلک تباه و برباد کړو. بلکې بعض خلک دې دپاره قرضې کوي او دا کار کوي، دا ناروا دي. وجه دا ده چې ته د چا نه قرضه والې دا ستا په غاړه کې یو لازم حق دی چې ته به یې ورکوې، لازم حق دی چې ته به یې ورکوې. او دا کمې قصې چې ته کوې دا نه لازم دي، بلکې کیدای شي د ګناه په زمره کې راشي چې کله به کې اسراف او زیاتې. او خلک څه وایي خلک څه نه وایي دا قصې پرېږده، ته دې ته وګوره چې ته څومره اوبو کې ته څه کولی شي او څه نه شي کولی. ته به خلکو پسې روان یې چې خلک څه وایي. نو دا کمی موږ کې شته چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده معلومه کړې ده. اول راځو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه یا د هغه ښودنه په باب د مهر کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ښوولې ده چې مهر کې اسانتیا کوئ، یعنې زیاتۍ به کې مه کوئ. امام بیهقي یو روایت راوړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خیر الصداق ایسره، غوره مهر کم یو دی چې هغه لږي. او یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی د عایشه رضی الله عنها نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها. په زنانه کې د برکت درې نښې دي، په زنانه کې د برکت درې نښې دي. یوه د دې نکاح په اسانتیا سره کېږي، یعنې رشتې په اسانه کېږي. دویم د دې مهر ورکول اساني. دریم دغه شان د دې بچي کېږي او دغه شان د دې د لاسه خپلولیانې ډېرېږي. دا برکت د زنانه دی. درې نښې دي چې زنانه کې د برکت دې کې دا نه دي ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عزتمنه ښځه هغه ده چې د هغې مهر ډېر زیات وي. دا یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي. بلکې امام ترمذي روایت راوړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي الا لا تغالو، وایي زیاتې مه کوئ د زنانو په دې مهرونو کې. فإنها لو كانت مكرمة یا مکرمه فی الدنیا، لکه که چېرته دا چېرته د عزت خبره وی په دنیا کې، او تقوى عند الله یا د پرهیزګارۍ خبره وی د الله په نزد، لکان اولاکم بها نبی الله صلی الله علیه وسلم، نو بیا خو پیغمبر د دې ډېر حقدار و، ځکه چې په دنیا کې هم عزت دی او په آخرت کې هم عزت دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مهر کدي ولیدو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لونو مهر کدي ولیدو، په ډېر لږ څه باندې خپلې لونه ورکړي دي او خپل ودونه یې کړي دي. نو که چېرته دا ډېر مهر د تقوا نښه وی او یا د عزت نښه وی، بیا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو مخلوقاتو کې عزتمند دی. یو دا خبره. بل دا چې یعنې یو سړی خپله لور ورکوي یا خور ورکوي، ته په نکاح ورکوي یو نر ته یو نارینه ته، ته دلته پیسو ته نه په نکاح کوې، الا دا که اوس د هغه وسي او طاقت یو ډېر ولکوي، د ډېر صحت نشته، ما دا نه دي وي چې ډېر صحت دی، خو د خپل طرف نه دومره ګډ ګډ شرطونه یې ښوده چې هغه بیا څوک یې غواړي نو د جنین ژوند تباه شي.
ځوانانو ته بشریک جسد مور پیسې شتي نه چې نکاح وکړي او مهر پیدا کړي. جنۍ کور کې ناسته ده، مور پلار د هغې په سر پښتو کوي، د هغې عمر د 25 نه واوړي 30 نه واوړي، دا په پښتنو کې بیا څوک غواړي؟ هېڅوک یې نه غواړي، دغه شان ټول عمر په کور کې ناست او که چېرته رشته پسې رام شي نو هغه نامناسب رشتې مجبورن بیا هغه له ورکړي، نو بیا دا جنۍ ارمانونه کوي هغه کور کې ژوند د دې نه غوره د څه د لاسه مور پلار پښتو کولو. نو زموږ لور د 20 تولې سره به ولکي، 30 تولې سره به ولکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکت په زنانه کې دا دی چې د هغې مهر اسایي. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا و نکاح راښکاره کول، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ترمذي راوړی دی اعلنوا هذا النکاح، دا نکاح راښکاره کوئ، خلکو ته واضح کوئ، ځکه چې دې کې غټه مسله دا دی چې دا رشته دی، یوه د دې نه به یو قوم نسب قبیله به جوړېږي. دا داسې ګپ نه دی چې یو سړی په پټه باندې واده وکړي او څوک ترې خبر نه دی چې دا د ده ښځه ده او دی د دې خاوند دی. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ولیمه کول، او دا سنت مؤکده دي چې کله ښځه او خاوند میلاو شي په دغه خوشحالۍ کې ولیمه کول، خوراک د خپلوان او ملګري او غریبانان دا راغوښته، دا د خوشحالۍ د راښکاره کولو یو طریقه ده. او انس بن مالک رضی الله عنه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله واده وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اولم ولو بشات، ولیمه وکړه اگر که په یو ګډ باندې کې یو ګډ راوړه خو ولیمه خو وکړه، نو دا کول پکار دي. دغه شان دلته دا مسله یاده ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه روټۍ ته د شر روټۍ ویلې ده چې هغې ته مالداران راغوښتلی کېږي او غریبانانو ته نه ویلی کېږي. او دا عجیبه خبره ده، دا خو لا پرېږده، خو لا بیا هم د واده مسله ده، خوشحالي ده. هغه مړي پسې چې هغه خوراک ورکوي، مړي پسې چې خوراک ورکوي هغې هم مالداران راولي. اوس عجیبه ده، وایي دا خیرات دی، دا په مړي پسې څه دی؟ خیرات. او په خیرات کې ټول مالداران ناست دي، او یا پکې هغه ناست دي چې دی چېرته پروګرام له بولی دی، نو دا خو خیرات نه دی. خیرات خو دې ته وایي چې ته د الله دپاره هغه چا ته خوراک ورکړي چې هغه محتاج دي. نو محتاج غریب خو ته راولي نه، ځکه چې ته یې بولی نه او د هغه د طاقت نه شي ته بوځي. بل دا چې ته پکې دلته خپلې نمبر هم زیاتوې، غم خادي به مضبوطېږي او پلانې او علانې مالدار پکې ناست دي، هغو له به سبا دپاره که څه خدمت راشي بیا به دله منډه وي، دا خیراتونه نه دي. نو ولیمه کې د مالدارانو نه مخکې د غریبانانو اهتمام پکار دی. مالدار خو هسې موړ دی، مالدار خو موړ دی، خو چې دا په خېټه نهر دی چې دی موړ شي، دی مړول غواړي اول، بلکې دا بعض پکې وي دروازې کې ودرېږي رالو پلانې ورته یاد کړه غریب مې را پرېږده نه، دا ولې وي څه چل څه خیرات دی، څه بعض داسې وي څه خیرات دی. نو په خیرات کې خو هم نه راولي، هغې کې خود هم ته قیاران کېنولي دي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته د شر روټۍ ویلې ده، دې کې خیر نشته. دغه شان دا خبره یاده کوي چې دا بعض ذهن کې دا چې دا ولیمه به لازم په غوښه باندې، دا یو اهمه فایده یې ده کوي ولیمه کې دا لازم نه دي کې به غوښه وریجي، اوس یو خلکو یو عادت جوړ شوی دی او غوښه ښه خوراک ته ځکه خلک ورکوي. یعنې روایت کې راځي امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی، انس بن مالک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر او د مدینې په منځ کې کله چې د خیبر نه واپس راتو 3 شپې تېرې کړي وي، او په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفیه رضی الله عنها سره ملاو شوی. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیمې ته خلک راوغوښتو، نو په هغه ولیمه کې ډوډۍ او غوښه نه وه، په هغه ولیمه کې ډوډۍ او غوښه دا پکې نه وه. نو څه پکې وي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته امر وکړو چې دسترخوان خور کړي. نو دسترخوان خور شو، په هغې باندې بیا چې کجورې وي هغه یې پکې ور واچولې، څه غوړي وو، کوچ وو، دغه شي. نو دغه بس موږ وکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیمه وشوه. دا ولیمه د هغه چا ده؟ اشرف المخلوقات على وجه الارض، د ځمکې په دې مخ باندې بهترین انسان هغه دا دی. لازم نه دی چې ته به خلکو ته ځان ښیې او قرضې به کوې او ما 3 میخې راوستې او ما ته دیګه باندې کړې ده او ما 10 دیګه، او بیا پټېږي د خلکو نه، خلک را پسې ګرځي چې قرضه راکړه.
مزه خو دا کوي چې ته یو کار وکړې او بیا د هغې نه بعد ښکارې چې وایي نو کار دې وکړو اوس پټ ګرځي. اوس د ده سره غم دا و چې خلک به څه وایي. داسې چې خلکو ستا صفت وکړو یو ورځ، اوس ټول خلک بد وایي، دی پټېږي، د خلکو نه قرضه نه ورکوي، نو تا خو عزت نه دی ګټلی. تا کوم ځای کې عزت وګټو؟ که لږ ډېر و هغه دې موبایل و. دې خبرو ته سوچ پکار دی. الغرض مقصدي خبره دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د غوښې نه او د وریجو نه ولیمه کړې ده، دا جایز دي. دغه شان چې چا واده پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې هغه دپاره به دعا غوښته، بارک الله لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. امام ابو داود دا حدیث راوړی. دا دعا پکار چې الله دې ستا او ستا د ښځې په ژوند کې برکت واچوي، الله یې تاسو په خیر سره راجمع کړي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده او نه د دین د مشرانو نه د دیندارو چې هغوی پکې ډمې ګډوي یا اجراګان پکې ګډوي او یا ډزې پکې کوي او یا ریالونه او روپۍ شیندي او یا خوراکونه شیندي. ابرز مې دې ملګرو ته ویم دا څومره یعنی د درنو خلکو کار نه دی، نور څه به زه الفاظ نه یعنی د واده د هلک نه جامې شلوه او کله یې په کټخۍ جوه او کله یې په اګو او کله دا د درنو خلکو خوی نه دی که نه دی؟ تاسو خوښوئ؟ یاره که ما ته چا داسې وایي چې داسې کار نه الله دې نه کړي دې سړي ته خو مونږ زه ورته لیونی یم. لکه اوس یو سړی په لار روان نور یې په اګو ولي، ده ته څه وایو؟ روغ که لیونی؟ لیونی. اسراف خوارم المروءه عادات، یعنی د سړي سړیتوب چې کومې هغه عادات پکې رالو، اسراف پکې مو شو. رزق د الله چې موږ له راکړی دی د هغې هتک پکې مو شو. بیا څه وخت بعد دی اوس په ملا صاحب پسې ګرځي چې زمونږ کور کې برکت نشته، زما د ښځې سره نه لګي، ښځې زما سره نه لګي. نو څه به ستا د ښځې تا سره ولګي او ستا به د هغې سره ولګي. ستاسو بنیاد د نکاح هغه په دې ایښودی شوی چې تا ډمانې راوستې هغه دې ګډولې، تا یې جړاګانې راوستې هغه دې ګډول، تا پکې د سهار مونځ په هغه ورځ نه دی کړی. ځکه چې په دغه ورځ خو سهار مونځ د ټایم ټیبل نه بالکل بهر دی، شتي نه. په هغه ورځ تا مونځونه نه دي کړي، کور کې ناس خلکو په هغه ورځ مونځونه نه دي کړي، او بیا پسې دې خبره به رانه اوږده شي. نو دې کې به برکت ته کوم ځای نه راشي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د برکت دعا به یې وغوښته. څومره یعنې درنه طریقه ده. ته د یو چا واده له ورشي، عربۍ کې د الفاظ تا نه درځي، پښتو کې ورته وایي الله دې ستا په ژوند کې برکت واچوي او ستاسو دا رشته دې الله برقرار ساتي او مبارک شه او بیا مبارک شه او تاسو ټولو ته دې مبارک او بیا په خپل ځای باندې ښه ښکلی کېږي. او نه چې هلته ورشي او د ګډا سیسټم دی او بیا پکې د یو بل د ویشتو سیسټم دی په اګو باندې او په قلمونو باندې او کپړې شلول پکې دي. دا خو ما ته د روغو خلکو واده نه ښکاري، خفه نه شي، دا ما ته د روغو واده نه ښکاري. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واده کې طریقه دا وه چې کله به د زنانه سره ملاقات کې نو ډېر په مینه محبت به د زنانه سره میلاویږي. او ځکه امام احمد یو روایت راوړی دی، اسما بنت عمیس رضی الله عنها وی کله چې عایشه رضی الله عنها تیاره کړی شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات ته، نو وی زه په هغه زنانو کې وم چې عایشه رضی الله عنها یې تیاره کړه. او دې نه دا راووته چې دا یو طریقه ده چې په دغه ورځ ناوي ځان سینګار کړي، دا په شریعت کې شتي. او دغه شان کوم هلک چې واده کوي د ځان صفا را صفا کړي، بس نور څه پکې خوښ دي. او چې دغه د واده هلک د نایي او چاپ کې ناستي دوکان کې او چې دی مخ له سمپره کوي، اوس پکې سمپره راوتې یا سمپره پکې لاسي شي، دا وله مږي او بیا د دې دا ډوغلې وله پټۍ او بیا چې دی دا وله بیا داسې دا رنګي وله لږ سره کړي شي چې هله صرف د جنۍ سره به میلاو شي. سهار له چې مخ ووینځي هغه ډوغلې به ولې هر څه بیا راښکاره شي. ته ځان ښایسته که په څه باندې؟ په دې ږیره باندې. دا ږیره ده په دې مخ باندې سړی به څه ښایسته کړي. د سړي ښایست د واده دپاره ښه ښکلی ولامبه عطر ولګوه، ښه مزېدار، ښه قیمتي، ښه مزېدارې کپړې ځان له جوړې کړه او ډېر غوره رنګ پکې سپین دی او دا ږیره ښکلې منګز کړه، ویښته برابر کړه، بس دغې ته ښایسته سړی وي. نور به دا خواصري شي که نور خواصې شتي؟ نن سبا چې هلکانو کې مې قصې جوړې کړي دا نشتي. بیا ږیره خرایه دا خو شریعت خلاف دي، او یا کپړې د شریعت خلاف جوړو، دا خو ګناه ده. نو الله دې دې حالتونه موږ ساتي.
الغرض اسماء وایي چې زم دغه زنانو کې وم نو وایي موږ عایشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بوتله نو وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو لوښی پروت و د پیو او پی کې پی پراته و د دې بعضو دا مطلب دی چې دا مینه محبت او د داسې قسمه ښایسته خبرې دا به موږ د انګریزانو نه او د فلمونو نه اورو دې پسې به لازم یا د انډیا فلم ګوري او یو پسې د پښتنو د ډمانو ډرامې ګوري نه ته راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګوره د مینې محبت د اخلاقو نه د درونو خوی نه د سړیتوب نه ډک ژوند دی دلته مینه محبت شتي سره د سړیتوبه سره د حیا سره د عزته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چلو کو دا اوس ناوي جنۍ ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لوښی راواغېستو پای کې پیو نو اول یې په خپله وسکو ګوټې ته وکړو بیا یې عایشې له ورکړو رضی الله عنها وي دا ته وایه دا د مینې محبت اظهار نو هغه حیا وله ورکړه نو هغې نه اغېستو نو یې موږ ووایي چې لا تردي ید رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس پی مو واپس کو والتې نو یې واغېستو خو علی حیاء د ډېرې حیا سره درانه خلک وو عزتمن خلک وو قدرمن خلک وو دا حیا د الله موږ کې راولي ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی نعمت دی نو یې واغېستو خو د ډېرې حیا سره او بیا یې یو ګوټ وکړو نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ملګرو له دې ورکړه کمې جنکۍ چې ورسره ناستې وي زنانه دوی له یې ورکړه وایي موږ ورته وایي زموږ ورته زړه نه کېږي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا تجمعن جوعا وکذبا دوه خبرې مه جمع کوئ یو ځای یو خو وږي شوي ما ته پته ده دویم ورسره دروغ هم جمع کړو نو لوږه هم جمع کړه ورسره څه دي دروغ هم ووایي دا خبره مې دې دپاره وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا واده کې چې زنانه سره ملاقات وشي په ښایسته طریقې سره دغه شان د زنانه په سر باندې لاس یې ښوده په اوله کې اللهم اني اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیها واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليها یا الله زه تانه خیر غواړم کوم خیر چې دې کې پروت دی یا الله ما ساته د هغه شر نه کوم چې په دې زنانه کې پروت دی دا ښایسته دعاګانې دي بلکې بعضو سلفو دا مستحب ګرځولی دی چې دوه رکاته لمونځ به کوي هلک او جنۍ امام ابن ابي شیبه یو روایت راوړی دی شقیق رحمه الله وایي چې یو کس په عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پسې راغی ورته یې ویي اني تزوجت جاریة شابه ما د یو جنۍ سره واده وکړو خو کم عمره جنۍ ده او زه یریږم چې زه به بدي شم یعنې جنۍ عمر څه دی کم دی نوي نوي پیغله شوې ده او ما ته داسې ښکاري که زه یعنې ورلم او دې سره میلاو شم یا ملاقات وشو نو یره مې په زړه کې څه ده چې زه به بدي شم عبدالله بن مسعود ورته وایي ګوره محبت د الله د طرف نه وي او دا کینې او دا بدي کېدل دا د شیطان د طرف نه وي ته به داسې کار وکړي چې کله کمرې ته ورننوتې نو په خپله به دوه رکاته لمونځ وکړي او هغې ته به هم ووایي او تا پسې به شاته دوه رکاته لمونځ وکړي نو دا یره یې د زړه نه بیا وباسه بیا به ته نه بدي کېږي دا طریقه یعنې چا عملي کړې ده چې د یو ژوند ابتدا د دې نه وشي بیا به دې رشته کې خیر نه وي څومره خیر به وکړي او دا څومره خلک راځي وي زه د دې جنۍ سره میلاو شم زړه مې ورسره ونه لګي یا زما سره زړه ونه لګي ټول عمر له به دقه شي که چېرته موږ ابتدا په دې طریقې سره کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې سره نو هېڅ به نه وي دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه او بیا دا اوږده موضوع ده والله اعلم امید دی چې څه نه څه به پوه شوي که نه